واوره له هغه چا سره ملګرتیا کوه چې له الله ډارېږي. له هغه چا سره خبرې کوه چې احترام درته لري. له هغه چا سره مشوره کوه چې پرې ګران یې. له هغه چا نه ځان ساته چې منفي نظر لري، منفي بافي، هر څه ته منفي ګوري. له هغه چا نه لرې تخته. په مجلسونو کې ورسره مه کښېنه چې د الله او د رسول احترام نه لري، او مجلسونه یې ټول یوازې دنیا یې، الله پکې نه یادېږي. له هغه چا نه ځان لرې ساته، لرې ترې اوسه چې هغوی شپه و ورځ په لهو و لعب کې اخته دي او هېڅکله د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم او د شریعت خیال نه لري. له هغه چا نه ځان ساته چې مثبت انرژي دې په منفي بدلوي، هر خبره کې درته رد ځواب درکوي. له هغه چا نه ځان ساته چې ته په دې ډارېږې که زه پرمختګ وکړم دی خفه شي. دغه انسانان ستا مستحق نه دي. ستا مستحق هغه څوک دي چې ته د هغوی سره په اوسېدو په ملګرتیا باندې پرمختګ وکړې او ژوند دې مثبت بدل شي، ښه لار در وښایي. هغه انسانان چې په لهو و لعب کې دي، اهل باطل دي، دوی تام همدغسې کوي. ځکه خو الله پاک قرآن کریم کې فرمایلي چې کوم چېرته ته کښېنې اول ته د الله او د رسول سپکاوی کېږي، نعوذ بالله، یا هلته د الله پاک د دین بې احترامي کېږي، هغوی نه پاڅېږه. که داسې ونه کړې ته به هم همداسې شي، د هغوی په شان حسابېږي. ځکه دغسې مجلسونه پرېږده، دغسې ملګري پرېږده، یوازې مثبتو خلکو پسې ګرځه. مثبت خلک تا مثبت کوي. څنګه چې وایي چا سره چې اوسې په خوی به د هغو شي. سلام علیکم.